سلامونه ونې کې هیلې لرو بر افغانانو ورونو یو ویډیو مې سوشل میډیا کې وکړه ما ته خلکو راوملېږله چې زمونږ ستاسې په ښکته وطن پېښور کې یو افغان په حق رسېږي او هدیره کې ورته هلته یو قبر کني نو یو د آی ایس آی ایجنټ د پنجابیانو ایجنټ یو ګلخان راځي او ورته وایي چې دلته دا موږ نه پرېږدو ځکه دې د پاکستان بیرغ سېدلی نو دې ګلخان ته به زه جواب هم ورکوم دلته به زه دوه درې ویډیوګانې هم ښیم چې واقعي چې دا دکې غیره شته واقعي چې دا په پاکستان خفه کېږي خو زه اول دا یو خبره کوم افغانانو ورونو چې موږ د چا د بیرغ بې احترامي نه کوو څنګه چې ما ته خپل د افغانستان بیرغ احترام ورته لرم داسې د نورو هېوادونو بیرغ ته احترام لرم خو افغانانو ورونو دا یاد ساتئ چې دغه شان یو دسیسه څه موده مخکې په چکدره کې جوړه شوه چې یو ګلخان ناپاسې د افغان هوټل لرو دغه ته یو دسیسه جوړه کړه چې تا د پاکستان بیرغ سېزلی او کوشش یې کوو چې هغې نه هغه هوټل او کاروبار ته والي بیا هغه ثبوت شوه چې هغه دروغ وه خبره افغانان ورونو موږ د پېښور د خلکو د عام پښتنو سره هېڅ مشکل نه لرو زموږ مړی ژوندی هر څه موږ سره کړي دي زموږ مړی ژوندی پې خسته شوی خو د پاکستان ریاست آی ایس آی زموږ دشمنه ده پوه شوې ګلخانانو دشمنه ده خپلې مبارزه کې به د یختو عمره فرق نه راولي افغانان ورونو په دې خبرو به پروا نه ساتئ خدای دې کړي چې یو مړی هم دې هلته پرېږدي چې خښې نه کړي انشاءالله زما په خپلو پښتنو باندې یقین دی چې داسې ګلخانانو له هغې خپل هلته جواب ورکوي خو زه یو خبره کوم ګلخانانو بیرغ موږ افغانان نه سېزو موږ ورته بې احترامي نه کوو بیرغ سېزل چې دا تا له دا ټیکه درکړې ده پنجابي چې کله د انډیا بیرغ وسېزي کله د امریکې بیرغ وسېزي کله د اسرایلو بیرغ وسېزي کله د کشمیر چغې وې د جهاد کله د فلسطین چغې وې خپلې خویندو میندو باندې غیرت نه کوئ او تاسې راځئ د نورو ځایونو چغې وښئ نو ګلخانانو ستاسې دا زیړې زیړې خولې دا مردار شکلونه موږ ته معلوم دي دلته مې عکسونه لګولي دا په جانخیلو کې چې څلور ماشومان پنجابیانو شهیدان کړي او دلته پراته د ټوپک سره ورته ولاړ ته که نرې په دغه باندې لږ غیرت خو به دې کړی ما به نن منلی وی چې ستا ته واقعي غیرت دی اول د ده دا ویډیو وګورې او بیا دوه وړې ویډیوګانې هغه هم در باندې ګورم افغانان ورونو دته زه انشاءالله جواب ورکوم تاسې خلاص اوسئ دا هغه سړی ټیک ده دا هغه سړی بس د خطر دی بل دا ډېر دی په طریقه سره خبره کوم دا هغه سړی زوی دی چې پاکستان نه ووتو او د افغانستان په بارډر باندې د پاکستان په جنډه بوکیا جوړي دا پاکستانیان بند گئی بلچے والے گرجے والے بلچے والے خبر بند گئی خبر واچو یا او دلته به په څوکانو کې به چرته نه خاوي بار بیا خاوي هغه به شي پسو برخو بنویرانا اندام څوک می غواړي چې ما خرڅ کړي جوړوي رانا غلام بستی بس د خدای دپاره لږ مې پرېږدئ په خلاره زه له هر څه یم لیدلی ورکه شوې رانه لاره ماته ګډېده او دا چل خو وي چې ستاسو څوک پیدا نه شو موږ به د ټي وي ته وباسو ولې د پښتنو خویندې میندې ټیویانو ته وباسلی کېږي خدا به ورته په دارالامان کې ویل دا به ورته په دارالامان لکه هغو ته هم بیا دا پته نه کړي چې دا موږ کوم ځای نه راوړې ده خالي پورته کړې وه کور نه د کور نه نه وه د پلار د درګۍ په چک پوسټ کې درګۍ په چک اچھا د پلار د شپږو کالو وه پلار په غېږه کې اچھا پلار په غېږ کې نیولې شیست تنو والا د پلار نه جدا کړه اچھا پلار یې ولې یو ځای ته ویوړو دی څو کاله په جیل کې وه دا ماشوم 3 کاله صحیح هم که څه افغانان ورونو چې دی هغه ته وایي چې تاسې د پاکستان بیرغ سېزلی اول خو چې د هر چا دا کار کړی دی بدې کړي چې افغان دا کار کړی چې د پاکستان بیرغ سېزلی او په خپو باندې ورختلی زه د دې مزاحمت کوم خو زه تا نه پوښتنه کوم ګلخانه زیړ سریه زیړ خولیا ته که دومره نر یې ته دې په دغه خور باندې غیرت وکړه چې دا پنجابي ته زوی وړی که ته دومره نر یې ته راووځه دې پنجابي ته چې دلته په دې خیبر پښتونخوا کې زه قبر نه پرېږدم یا په دې خیبر پښتونخوا کې زه تا نه پرېږدم پنجابیه چې ستا د پاکستاني او ستا د بیا د غیرت معلوم شي ته دې په دغه وړکوټي ماشوم باندې ولې غیرت نه کوې چې هغه خپلې خولې نه لګېده مورې چې لګېده چې هغې سره څه دلته د پنجابیانو ونه کړه ته ولې د سوات په خویندو میندو غیرت نه کوې ته ولې د وزیرستان په خویندو میندو غیرت نه کوې ملکن باجوړ دیر په هغې ځوانانو په هغه سپین ږیرو ولې د غیرت نه کوې چې تا سره نن د یو بیرغ دغه پیدا شوی چې ته دومره غیرتي خو دا شکل دې معلوم دی چې ته یو د آی ایس آی ایجنټ یو بې غیرته دلته غواړې چې په لر و بر کې دا مشکل ته جوړ کړي مګر امید انشاءالله اوس لر و بر افغانان ټول ویښ شوي دي ټول ستاسې دسیسې مني موږ بالکل پاکستان ریاست زموږ دشمن دی دشمن
ایسای زموږ دشمنه ده دشمنه ده دشمنه ده پوه شوئ موږ په خپله مبارزه کې د ختومره فرق نه راولو خو موږ خپل افغانان باندې دا غږ بیا هم کوو چې نه به کنځلې کوئ نه به د پاکستان د بیرغ بې حرمتي کوئ نه به سیزئ او نه به پې خپې د پاسه ږدئ او تاسې خو هغه نمک مردار هستئ چې تاسې د انډیا بیرغ وسېزلو او هلته هم شعیب اختر د پاکستان په خلاف باندې د انډیا په چینلونو کې کار کوي وسیم اکرم یو کرکټر هلته ناست د انډیا په ټي وي کې کار کوي او د هغې ملک بیرغ هم تاسې سېزلی تاسې هغه نمک مردار هستئ افغانان ورونو د دې دسیسو نه موږ نه یېرېږو او دا ګلخانان بل توسلیپونو ته راځي چې دا دی واغه تاسې به ویرئ خپلې مبارزې ته به دوام ورکوئ بالکل دغه ریاست زموږ دشمن دی د سره زموږ بالکل دشمن او چې څوک د دې په خوا کې ولاړ هغه هم زموږ دشمن دی خو موږ بیا هم د خپلو ښکته پښتنو ورونو احسانات هېڅکله نه شو هېرولی چې موږ سره د مهاجرت په شپو کې ښه منډې ترړې کړي مړی ژوندی هر څه یې کړی دی خو دغه شان دي ګلخانان چې یو زیړه خوله په سعودي کې نیولي بل زیړه خوله په دوبۍ کې په شارجه کې او بل په مالیزیا کې او د هغې نه راځي او افغانانو پسې غپېږي موږ د هېڅ چا د دې په قصه کې نه یو خپلې مبارزې ته هم دوام ورکوئ دې کې که غیرت یې په خپلو خویندو میندو دې غیرت نشي کولی داسې لوبې ټوخې دي د آیسای رالیږلي خلک دي کومه دسیسه چې په هلته مخکې ما ورته ویل چې په چکدره کې وشوه دا هماغه تکراري دغه ده بالکل مخه خوئ پرېږده چې د افغانان دلته همداسې بوی وکړي چې په هدیرو کې بیخي ښخ نه کوي زه به بیا ستاسې زور وګورم ګلخانانو دا ویډیو مخکې شیر کړئ او دې ته یې ورسوئ خپلې مبارزې ته هم دوام ورکړئ پروا یې مه ساتئ